د الله سبحانه وتعالی په سپېڅلي نامه سلامتیاوې او رحمتونه دې پر تاسو وي. د خیر، مغفرت او برکت میاشت مو بیا هم نیکمرغه. هیله مې دا ده چې د روژې شپې او ورځې به در باندې ښې تېرېږي او د ژوند چارې به مو هم په خیر وي. د روژې ماښام خپرونه پیل شوه او موږ ستاسو لپاره ډېرې ښې لارښوونې لرو. یو حدیث شریف اورو او بیا راګرځو خپرونې ته. هېر مو نه شي، نن درته خپرونه کې تکړه او خوږژبی ژورنالیست لرو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دو سترګو ته به د جهنم اور نه رسیږي. یو هغه سترګه چې د الله تعالی له ویرې لمده شوې وي او بله هغه سترګه چې شپه یې د جهاد په لاره کې تیره کړې وي. بیا هم ستړي مشئ، د روژې ماښام خپرونه ده. کوربه زه عبدالواسع احمدي یم او په خپرونه کې لکه څنګه مې چې یادونه وکړه، تکړه ژورنالیست فعال ځوان نعمت الله رښتین دی راسره. رښتین صاحب خپرونې ته په خیر راغلی. که راته ووایه چې د روژې میاشتې مقصد فقط همدا ده چې وږي پاتې شو او خپلې خولې بندې کړو. ډیره مننه قدرمن احمدي صاحب. تاسو ته او ستاسو ټول اوریدونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده تاسو هم روغ جوړ وئ او قدرمن لیدونکي او اوریدونکي هم ښه وي او د روژې مبارک میاشتې د شپې ورځې به ورباندې په خیر او عافیت سره تیریږي. قدرمن احمدي صاحب راځو ستاسو د پوښتنې ځواب ته چې د روژې مقصد څه شی دی او روژه وایي څه ته. الله پاک روژه د دې لپاره نه ده فرض کړې چې خلک وږي او تږي شي او نه یې د دې لپاره لازمه کړې ده چې موږ د خپلو ځانونو ته تکلیف ورکړو، بلکې د روژې مقصد دا دی چې باید انسان ځینې لاسته راوړنې ترې وکړي. که هغه لاسته راوړنې او فایدې چاته په لاس ورشي نو روژه یې فایدهمنه او صحیح ده، نو بیا د داسې روژه نیونکي غاړې خو به خلاصې وي خو اصلي مقصد ته به نه وي رسېدلی. د روژې په هکله په حدیث شریف کې راغلی دی چې چا چې د رمضان روژه د ایمان په حالات او د ثواب ګڼلو په نیت ونیوله نو ده ته به د مخکیني ټول ګناهونه ور وبخښل شي. د روژې دا دومره لوی فضیلت چې بیان شوی په دې کې هیڅ ډول شک نشته چې دغه لوی ثواب هغه چاته نه ورکول کیږي چې څوک ځان یوازې له خوراک او څښاک څخه بند کړي، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دروغ وینا او په دروغو عمل کول پرې نږدي نو الله پاک دې ته ضرورت نشته چې دی خپل خوراک او څښاک پرېږدي. نو څوک چې په ځان کې تقوا رانولي نو د روژې مقصد او فایده یې ترلاسه نه کړه. که د روژې په میاشت کې څوک تقوا وکړي، ځانونه له حرامو کارونو وساتي، نو انشاءالله وروسته به هم الله پاک توفیق ورکړي چې پر تقوا استقامت وکړي. بله فایده او مقصد دا دی چې په انسان کې په غریبانو باندې رحمت او احسان پیدا کیږي، ځکه چې څوک په خپله لوږه او تنده او کړاو وویني بیا نور غریبان ور په زړه کیږي او هغوی سره د نیکي کولو کوشش کوي. او دا د روژې یو مهم مقصد دی چې انسان د غریبانو له حالاته خبر او ورسره لازمه مرسته وکړي. نو له دې څخه دا خبره جوتیږي چې د روژې ډېرې ګټې له دې سره تړلې دي چې په دې میاشت کې سړی وږی او تږی شي او د لوږې او تندې احساس وکړي. ډېر داسې کسان شته جناب احمدي صاحب چې په دې میاشت کې تر نورو میاشتو خوراک زیات کوي، یوازې د خوراک وختونه یا ټایمونه یې بدل کړي وي، نورو هیڅ د لوږې احساس ورته نه کیږي. همداراز ټوله شپه په ډول ډول خوندورو خوراکونو تیره کړي یا په لهو لعاب یې تیره کړي، په لډو ګیمونو یې تیره کړي او ورځ په استراحت تیره کړي او د روژې په هیڅ تکلیف پوه نشي. له داسې کولو څخه باید په کلکه ډډه وشي څو د روژې له برکتونو او فایدو څخه بې برخې نه شو، ځکه دا د رحمتونو میاشت ده. نو په دې میاشت کې به زیات وخت عباداتو ته ورکوو تر څو الله جل جلاله د دغې مبارکې میاشتې هغه کوم فضیلتونه چې دي هغه موږ ته راپه برخه کړي. ډیره زیاته مننه قدرمن رښتین صاحب. کور مو ودان. رښتین صاحب ځینې هیوادوال مو همیشه په ګناه کې وي، لکه غیبت کول او دروغ ویل. له دې ګناهونو باید څومره ځان لرې وساتي او ستا په نظر همدا روژه وخت نه ده چې دا عادتونه له منځه یوسي؟ جناب احمدي صاحب که موږ او تاسې په دې میاشت کې زیاته تقوا اختیار کړو او زیات عبادات تر سره کړو، امید شته چې له روژې وروسته هم الله جل جلاله د دې توفیق راکړي چې همداسې تقواداره پاتې شو، ځکه دا د تمرین میاشت ده. که موږ او تاسو په دې کې پرله پسې تمرین وکړو، 10 ورځې پرله پسې مسجد ته لاړ سو، نو بالکل مو د عادت ګرځي چې بیا همیش مسجد ته ځو.
د تهجد لمونځ ته راپاسو، همدارنګه تراویح لمونځونه وکړو، بیا نو کولی شو د ماخوستن لمونځ په ډېرې اسانۍ سره لاړ شو جومات ته هلته ادا کړو. نو جناب احمدي صاحب په دې میاشت کې نو بیا هم یادونه کوم چې یوازې خوراک او څښاک مراد نه دی، بلکې موږ او تاسې باید په دې میاشت کې له ګناهونو نه هم ځان وساتو او د راتلونکي لپاره هم دا تمرین وګرځو چې په نورو میاشتو کې هم ناوړه اعمال ترسره نه کړو. ډیره زیاته مننه رښتین صاحب محترم دای مولره. یو پوښتنه بیله کوم ستا له شخصي ژوند نه، ځکه اورېدونکي لیواله دې ته د رښتین صاحب لا ډېر وپېژني. اورېدونکو همیشه په لوګر ولایت کې ستا غږ له اسلامي ادبي خپرونو څخه اورېدلی ده. که راته ووایې اوس په کومو مصروفیتونو بوخت یې، خپرونې مخ ته وړې یا هم نور مصروفیتونه لري؟ بالکل جناب احمدي صاحب اوس هم په لوګر ولایت کې له یو محلي رسنۍ سره په کار بوخت یم او ورسره په اسلامي او ټولنیزو خپرونو کې چې هغه د ولس په ګټه باندې بیکار کوم او ولس ته وړاندې کوم او دا مې هدف دی. او همدارنګه د دې ترڅنګ چې ما اوس طبي برخه هم انتخاب کړې ده او په زده کړو باندې هم بوخت یم. اوس مې دوهم سیمیستر دی، دواسازي برخه کې هم زده کړې کوم. غواړم چې په همغه برخه کې هم ولس ته خدمات وړاندې کړم او ولس ته خدمت وکړم. ډیره زیاته مننه رښتین صاحب محترم. رښتین صاحب یوه پوښتنه به وکړم، په روژه کې رښتیا هم د کورنۍ له غړو سره، له مور سره، خور سره، میرمنې سره مرسته کول شرم دی؟ زموږ ډېر هیوادوال په لرې پرتو سیمو کې زیاتره خلک دوی په کور کې وي، بیکار وي، مګر د کورنۍ له غړو سره مرسته نه کوي. کله چې ترې وپوښتې ولې، دوی درته جواب وایي دا خو ډېر غټ شرم ده چې زه د کورنۍ له غړو سره مرسته وکړم. دغه غیرتوب په اړه چې زموږ هیوادوال یې کوي، د خپل کورنۍ له غړو سره مرسته نه کوي، ته څه وایې؟ بالکل جناب احمدي صاحب ډېر د افسوس ځای دی چې موږ او تاسو ډېر بې ځایه غیرتونه کوو په ځینو ځایونو کې. اسلام یو ډېر غیرتي دین دی، که موږ او تاسو یې مطالعه کړو، ځان پرې پوه کړو، نو له اصلي غیرته به خبر شو. موږ او تاسو په ځینو ټولنه کې ډېر بې ځایه غیرتونو ته مو مخه کړې، اگر چې اسلام ډېر یو غیرتي دین دی. نو له دې غیرتونو څخه یو غیرت دا ده چې موږ او تاسو په کورنۍ کې شرمیږو، له خپلو خویندو، مندو، میرمنو سره کور په کارونو کې مرسته او همکاري نه کوو. اگر چې په دې میاشت کې باید زیات صله رحمي وشي زموږ او تاسو له خویندو سره، ځکه په دې میاشت کې د سړیو په پرتله ښځو سرګرداني له دې کبله ډېرېږي چې د عامو ورځو اخلی او پخلی او د ماشومانو د سمبالښت ترڅنګ د پشلمي مسؤلیت هم غاړې ته ورلویږي. د روژه ماتې د دیګونو او کاسو له مینځلو چې وزګارېږي تراویحو ته ورمنډه کړي او لا یوه سترګه خوب نه وي کړی چې پشلمي ته جوړ کړی ساعت ورته وکړنګېږي چې پاڅه، نو دوی نږدې ټوله میاشت خوب نشي پوره کولی. نو جناب احمدي صاحب نو په دې میاشت کې دوی ډېرې زیاتې سرګردانه او ناراحته کیږي، بېخوبي ورته پیدا کیږي، په ځینې وخت کې له عباداتو څخه بې برخې کیږي، خو موږ او تاسې ورسره همکاري نه کوو. که موږ او تاسې خپلې ټولنې ته وګورو همکاري خو نه کوو، خو د هغې ترڅنګ غصې ورباندې لا برسیره کوو چې کله په دیګي کې مالګه زیاته شوې یا کمه شوې وي، غوغا مو په روژه ماتې کې پرېښي وي، رټو یې بې عزته کوي چې دا دې څه پخ کړي دي، اگر که هغه څومره سرګردانه ده، اگر که په دې میاشت کې باید هغه بې حوصلې شي، خو متاسفانه زموږ ورونه بې حوصلې کیږي. په دې میاشت کې جناب احمدي صاحب باید له خپلو خویندو، مندو، میرمنو سره له ډېر شفقت او مهرباني نه کار واخیستل شي، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړی شي، همدارنګه کوم کار چې د ده له وسه پوره یې هغه ورسره وکړي، د روژه ماتې په تېرویلو کې ورسره همکاري وکړي، تر څو هغه هم د روژه ماتې له دې برکتي وخت څخه برخمنه شي، ځکه د روژه ماتې په وخت کې دعا الله جل جلاله قبلوي، په دې وخت کې هغه عاجزه په روژه ماتې تیارولو باندې بوخته وي او له دې نعمت څخه محرومه کېږي. نو کوشش دا وکړو چې 15 منټه مخکې ورسره روژه ماتې تیاره کړو او ورسره همکاري وکړو، تر څو له دغه قیمتي وخت څخه هغه هم برخمنه شي. ډېره زیاته مننه قدرمن رښتین صاحب چې په خپرونه کې د راسره ګډون وکړه، برخه دې واخیستله او خپل وخت یې موږ ته راکړه. څه پیغام لري اورېدونکو ته؟ ډېره مننه جناب احمدي صاحب چې ما ته دې وخت راکړ او زه دې وزغملم. ډېره مننه کوو له لیدونکو او اورېدونکو هم مننه چې تر دې دمه راسره پاتې ول، موږ او تاسو یې وزغملو، خوشحاله دې وي. جناب احمدي صاحب پیغام مې دا ده درنو اورېدونکو ته چې دا د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ډېره په منډه او تلوار ده. موږ او تاسو باید په دې میاشت کې تقوا اختیار کړو، صبر او حوصله زده کړو، له غریبانو سره کومک وکړو، ځکه دا میاشت ډېره په منډه ده.
که موږ او تاسو خپلې جامعې ته شاوخوا نظر وکړو او وګورو چې په تېره روژه کې کوم کسان له موږ سره موجود ول وشته او که نه، نو باید راځئ له تېر نه درس واخلو. اوس هم لرې نه ده، وخت لاسته او له دې شته وخت او فرصت نه پوره استفاده وکړو او په دې مبارکه میاشت کې الله جل جلاله له ځانه راضي کړو. ډېره مننه جناب احمدي صاحب، خوشحاله اوسئ. بیا هم ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، له تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه چې د روژې ماښام خپرونه مو یو ځل بیا تر پایه واورېدله. تر بلې خپرونې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپاړ کې راځم، تر هغو درنه اجازت غواړم. ښې شېبې ولرئ، ښه رمضان ولرئ او هیله ده چې له رمضان نه پوره خوندونه واخلئ.